وطنا 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 زما د وطن ډیرو درنو خوږو ښاغلو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو د یو نوي فلم زبردست خوشخبری ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر کړئ، فالو یې کاسته او په خاصه توګه ښه کمنټس باندې ولیکئ. نو ستاسو د کمنټس په وجه باندې به زه پروګرام نورم شایسته کم. راځم خپل اصل موضوع ته. موضوع دا دی چې پښتو فلم انډستری کې یو نوی فلم جوړاږي چې د هغه نوم دی یوسف خان شیربانو. یوسف خان شیربانو یو داسې فلم به وي، پښتو ایچ ډي فلم دی. دا فلم به د پاکستان په تاریخ کې په ټول پاکستان کې په ملټي فلیکس سینماو باندې د دې فلم نمایش شروع کیږي. د دې فلم تر اوسه پورې شوټینګ نه دی روان، لهید بعد به د دې فلم شوټینګ شروع شي. په دې فلم کې د دریو اداکارانو فیصلې سوي دي چې په هغو کې یو شاهد خان، ارباز خان، ملک یعقوب نور پخپله چې د دې فلم ډایرکټر هم دی. د دې دریو فیصلې سوي دي، نورې فیصلې به لهیده فوراً بعد کیږي. د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلی ده، ډایرکټر ملک یعقوب نور صاحب دی، اسسټنټ ډایرکټر شانزیب خان دی. شانزیب خان یو داسې نوم دی چې د پښتنو ته یو فلم جوړ کړی ولی میلمه یو داسې فلم ولی چې د پښتانه د کلچر مطابق فلم ولی، یعنی دا فلم فیملی سره کتونکي کتای سي. د فلمي دنیا په تاریخ کې د یوسف خان شیربانو په نوم پخوا د بدر منیر صاحب په وخت کې یو فلم جوړ شوی و چې هغه فلم د پښتو اول فلم و چې سپر هټ شوی و. په هغه فلم کې بدر منیر، یاسمین خان، نعمت سرادی او بخت نظر صاحب کار کړی و. دا له نن څخه تقریبا 53 کاله لمخه دا فلم د پاکستان په مختلفو سینمو د دې فلم نمایش شروع شوی. په دې فلم کې چې کوم اداکارانو کار کړی دي دا تقریبا ټول د خدای پاک په کار شوي دي، وفات شوي دي. په دې کې 2 فنکاران اوس هم ژوندي دي، یو نعمت سرادی او بل سیکم دی د کراچۍ اوسیدونکی بخت نظر صاحب. بخت نظر صاحب هغه فنکار وو، هغه اداکار وو چې په دې فلم کې یا د بدر منیر صاحب د بچپن رول ادا کړی وو. ما په خپل چینل کې د خپل چینل د فاره له بخت نظر صاحب ځخه انټرویو هم اخیستې ده، تاسو یې زما پر چینل باندې کتلای سئ. نو ځکه دا نوی فلم یوسف خان شیربانو د فلم ساز دا کوشش دی چې دا فلم زه دومره شایسته جوړ کم چې د پخوا د دور د بدر منیر د دور د یوسف خان شیربانو هغه یاد بیرته تازه سي او دا فلم دومره شایسته وي چې له فیملی سره انسانان کتونکي کتای سي. د پښتو فلم انډستری ټول اداکاران په دې ډیر خوشاله دي چې دا فلم په دې طریقه جوړ سي. که دا فلم بهترینه وچلیدي د پاکستان په مختلفو ملټي پلیکس سینماو باندې وچلیدي، نو اداکارانو ته به یو بل داسې سرکټ ملاو سي چې په هغه سرکټ کې به د پښتو فلمان چلیږي. دا به د اداکارانو د روزګار بهترین نظریه جوړ سي. یعنی په پاکستان کې به د پښتو فلم انډستری بیا داسې اداکار پاتې نسی چې هغه اداکار به په فلمانو کې کار نه کوي. زموږ دا کوشش دی، بلکې د کتونکو هم دا کوشش دی، بلکې ریکویسټ دی چې فلم سازان داسې شایسته فلمان موږ ته جوړ کی چې موږ هغه فلمان په یو ارڅکه په بار بار ګورو. نو دا به
پر خلکو پر کتونکو هم ښه لګیږي او د فلم سازانو دپاره به هم یو د خوشحالۍ زیری وي او هغو فنکاران چې په دې فلمانو کې کار کوي هغو ته به هم د روزګار بهترینه ذریعه میلاو شي. ګرانو کتونکو دا و د یو نوي فلم یوسف خان شیربانو ذکر چې ما له تاسو سره شیر کوي. امید لرم چې تاسو به خوښ شوی وي. په آخر کې له تاسو ټولو اجازه غواړم چرته چې یاسته په کومو ښارو کلو ملکو کې یاسته پر لوی بازار مسپارل یاسته تر بل خوندور پروګرامه پورې ما ته راکړئ اجازه. د خدای په امان.